نو والد صاحب دوستو مولا مفتی زرولي خان صاحب دلته براته د هغې نه کشر و 80 کاله عمر کې لوی مفسر او محدث او ډېر ښکلی مقرر او ډېر غیرتي عالم هغه دې جمعه وفات شو 3 ورځې مخکې مونږ ټول ورته دعا کوو چې خدای پاک هغه وبخي او لوی علماو او لوی د دنیا لوی مفتیانو او پاکانو کې دی خدای پاک هغه داخل کړي د برزخ سفر دی خدای ښکلی کړي هغې او نور ټول علما او ستاسو زمونږ څومره مړه دي مفتي زرولي خان صاحب ډېر لوی سړی دلته به راته والد صاحب مې د وفات نه مخکې یو 15 کاله د ختم بخاري له بوته بخاري په خپله ښه چې بخاري شریف سړی په خپله ښه یو ختم پته کوي شیخ صاحب باندې شیخ صاحب دلته و پخوا لږه شان تنخواه وه شیخ صاحب د یو ځل وایي مونږ ورسره یو شیخ صاحب 3 زره تنخواه وه درس ورته یې وایي 20 زره تنخواه دې شوه کراچۍ ته راځه دې کې مدرسه کې حالات داسې کمزور او هلته به سبق ښایي بخاري شریف زه خپل کتاب چاله څوک ورکوي په دې طالبان پوهېږي وایي راځه 20 زره تنخواه دې شوه د جس ټیکټ کراچۍ پورې پېښور نه آنا جانا پاره میاشت کې یو ټیکټ ریټرن او یو کور او یو څاروي او میخې دي غټې میخې فارم یو میخې پی به تا لپاره سهار ماښام چې میخه اوچه شي یا زاڼې دغه شي زړه شي بله به تازه میخه تا ته ولاړې د هغې پی 2 وخته یو میخه څونه پی کوي او کورم او 20 زره تنخواه او د جس ټیکټ او سبق ښایق په شیخ صاحب دې زه د پیسو لپاره بل ځای نه بدلوم یعنې پیسې مقصد نه یو خدای چې مدرسه روانه شي یا نه نو درس به خو کوم او باقي زه د پیسو دپاره یو ځای نه بدلوم ډېر ته و خدای او رسول عاشق او 20 زره خو یې زما د طرف نه باقي چې ته څومره ویلی شي هغومره ووایه الله پاک دې وبخي د سا بیماري وه پخوا نه 2014 کې حج کې زه ورسره یم سا به تله راتله په پوڼو کې سترګې به یې دغه شوې نو د سا تکلیف و اوس الله پاک دې دا چا لیکلي یا الله یا محمد په جومات کې لیکل څنګه یا محمد ویل ښه نه دي دا تاسو مه وایئ حضور علیه السلام ته هم خدای یا محمد نه وایي یا هغه کس ته وایي چې هغه حاضر ناظر وي ای سیده دا خو چې څوک حاضر ناظر عقیده ګڼي خدای حاضر نه دا جوماتونو کې مه لیکي لا اله الا الله محمد رسول الله ولیکي دې تاکال کې بعض علاقو کې لیکلي یا دی هغه کې اکره پوره کې یو ځای په ځای یا محمد یا الله بس الله محمد هسې ولیکئ صرف الله لکه دلته لیکلی شوی او دا هم ضروري نه لیکل نشته جومات کې څه حکم نه سنت دی نه واجب هېڅ نه دي هسې خلک لیکي څه ځای دی نه څه ډکی کړه نو لا اله الا الله محمد کلمه طیبه ولیکئ یا کلمه شهادت یا حی یا قیوم دا ولیکئ الله حاضر ناظر الله دې موږ شرکي عقیدې نه یا هغه تشبیه د شرک یا د هغې نقل پکې راځي نو دا دې روان کې